کې وایي پښتانه خفه دي چې زموږ سره ډېر ظلم وشو دا به په زړه کې وایي اوس ستا دښمن تر دې زیاته اراده لري هغه تر دې ځای سټاپ نه دی هغه نور څه لري ارادې هغه ستا نام و نشان ختمول غواړي دا ناست خلک څه یې که احتیاط مو نه وکړه دا پولیس نه راواخله تر دې ولس په راوله که یې معاف کړلی یو نه معاف کوي د دغو ټولو حل په اتحاد کې دی د هغې دپاره دا کلي په کلي علاقه په علاقه مونږ ګرځو قامي مشران راغواړو علما راغواړو چې څومره سیاسي ګوندونو تر تحصیل پر صدر وي هغه راغواړو صافي دی وکیل دی تاجر دی ترانسپورټ ول دی مزدور دی چیرې یونین دي د هغو د هرې ضلع مشران راغواړو هلته مو کیمپونه ورته جوړ دي هر یوه ضلع ته بیل هره پیشه ته بیل هره سیاسي پارټي ته بیل چې دوی هلته کیني په خپل منځ کې لیکل سره وکړي دا اتیا کم و بیش کیمپونه جوړ دي هغه خپل لیکل منځ ته راوړي یو تن وټاکي چې اتیا کسان داسې مرکزیت وټاکه شي چې هغې ایجنډا هم د ټولو په خوښه وي دای هم د ټولو په خوښه راغلی وي او بیا هلته د پرېکړه وکړي په هغه کې د هرې ضلع سړی به وي د هرې پارټۍ سړی به وي داسې به د هرې پیشې سړی وي هغه ټول یو داسې مرکزیت دی چې موږ به پرې راضي وو چې هلته بیا هره پرېکړه وشوله دغه شهیدام او د ټولو پښتنو چې څومره شهیدان دي والله که یو ورته وباخو یو ساس کوي وینه د پښتنو څه ده دا تاریخ ګواه دی تاریخ ګواه دی چې د پښتون د ساس کې وینې په بدل شه 10 ساس کې وینې تویې کړي دي کله هم موږ شهیدان چاته نه بخو کله هم د خپل وطن دا ورانول دا غرقول دا هیڅ چاته نشي بخل که تا رښتیا اتحاد وکړه د دنیا هر بدماش بیا موږ ته پرېږدی چې دی دې راشي بیا چې کومه خوښه وي خو که اتحاد نه وشو یقینا عمر به په جنازې تیر کو عمر به په درنو په زنده‌باد مرده‌باد تیر کو خو څه به ځنې جوړ نه شي ولې چې هغه لوی منصوبې لري ډېر خلک دي منظم دي شیطاني علوم او تجربات ورسره دي د خلکو د کنټرول کولو یې هره طریقه زده ده لهذا دا لري د شاین ته په منځ کې ورته بیل بیل پروت یې ټول کام تقسیم دی ټول